دا کسان را روان دي. ارشاد دی، نیم الله دی، عبدالله دی، انجی دی او بران دی او زوی هم او موږ روان یو سخرو ته. 3:30 بجې دي چې موږ روان شو د کلي. دا کسان را ورسېده لکه دمه کوي. مزه ښایي ډېر دي په خیر. طبیعت دې ښه دی؟ څه ووایه کوم دې خلکو ته؟ خلکو ته به زه څه وایم سړیه؟ یو غزل څه ته څنګه راوختې په لاره؟ یاره لاره خو ماشاءالله ډېره اسانه ده مړه. روډ یې جوړ کړی دی. مینهوالي تاسو ته ښکاري. ګاډی دې کوم ځای ورته ګیا دې ورته واچوله که نه؟ همدې وایه هلکه څه نه شوې لروا ستړي شوي یو هغه دی ډېره خراب کړې دی لارې ډېره ګرانه لار ده. په اور کې څه کوي مونږ سېځې تاسو خو دومره اورونه باندې کړي دي. هغه ځای باندې دی هغه ځای باندې دی. پخلی ته دی ته وګوره دا پلوی په تله باندې کړي دومره دې مخلوق لی دا سره کوم ځای ته ماته راولې او دا پسې والا خوږه اټا د الکانو نن ته بمبتي لګولي ده بمبتي. پسې والا خوږه ده څه خوږه جګلر خوږه ارشاد یې ډک وي. انجیرا و دې نسی کنه یاره شتلې زه خلک دا څه پاټه یاره په مخه دا پاټون ټول راغلي ما څه ډېر خاص ده دا زمون کلی دی غالیږي. کنه داسې دي کم بارود دي دا دې خلک څه کوي